دلته دوه قسمه ګل شته نرګس یو دا ګل دی یو په همدې کې یو ګل دی چې هغې ته سربرګه وي سحرګاوه د نرګس لیمل امده څاڅکي له سترګو څڅېده ما ویل څه دي ښایسته ګله ولې ژاړې ما ویل څه دي ښایسته ګله ولې ژاړې ده ویل ژوند مې دی یو وخت به خندېده له دوی سره خبرې کوو د زړه خواله ورسره کوو چې دوی موږ ته څه لري سلام سلام څنګه یې ښه یم د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلام هیله ده ښه به یاستئ صحت جامې به مو پر تن وي نن له خیره د سپین غره لمنې ته ور روان یاستو د میملې باغ ته هلته به له خیره د نرګس په ګلانو باندې یوه ځانګړې خپرونه تاسو ته ماده کړو ځانګړې خپرونه به چمتو کړو له خیره چې دغه د نرګس د ګلانو ښایسته موسم ده ځکه یې نرګس ته ژمنی ګل یا ژمنی نرګس هم ویلی تاسو راسره اوسئ او موږ مخ ته ځو درنو لیدونکو د میملې باغ ته راورسېدو او اوس میملې باغ ته داخلېږو له خیره لکه تاسو ته مې وړاندې یادونه کړې وه د نرګس ګلانو په تړاو به خپرونه کوو وړاندې ځو باغ ته داخلېږو او تاسو ته موږ د نرګس د ښایسته ګلانو په تړاو باندې معلومات درکوو او تاسو ته د نرګس ګلان درښیو
د ګل وطن لیدونکو باغ ته لا داخل شوي نه یاستو د باغ مخکې یو دلته له کوچنیو ګلالیو ماشومانو سره مخامخ شو له دوی سره خبرې کوو د زړه خواله ورسره کوو چې دوی موږ ته څه لري. سلام ستړی مه سې څنګه یې ښه یم نوم دې څه شی دی؟ رحمان الله. رحمان الله لږ په تیزه را سره وغږېږه ښه چې غږ دې له خیره ښه ثبت سي. دلته څنګه راغلی میملې باغ ته؟ چکر مې وویلو. او چکر دا ملګري دې م ځان سره راوستي دي؟ او دوی باندې به مصرف ته کوې که نه هر څوک خپل مصرف په خپل اخلي؟ یو ځای کو. ټول په شریکه باندې م پیسې اچولي دي؟ او څه شی به له خیره اخلي ځان ته دلته؟ شفا مې پر اخلم. شفا مې ځان ته راخلی شفا ډېر خوند کوي که لږ؟ ډېر. او بېشکه دې وله زمونږ دغه لیدونکو ته به یو څه ډالۍ لري یو تحفه به ورته وایي مثلا یا شعر در سره یا ټوکه در سره یا بل کوم داسې ښه څه ولرې نو څه به زمونږ د لیدونکو ته وایي؟ ټوکه وویله. ټوکه ووایه مثلا کوم ښایسته شعر دې زده شعر موږ ته ووایه چې هر شی دې زده ښه ډاډه وغږېږه. ټوکه ووایم. ووایه ټوکه ووایه موږ ته. یو چرګ په ډیران ګرځېده هغه په خپه هغه لاړو مرکونډۍ یو غلی و ښځې له هغې تنور راکوه ښځې یې ویلې چې دا هغه نه دی دا مرکونډۍ راواله په دې هغې تنور کې واچوي تا تنور به سوړ شوی ما خپه به ښه شي نو اوس هغه چې تنور راخطا کړی هغې چرګ په جړا شوی یا به دوه ټیکلې راکوي یا به خپله مرکونډۍ مې ورکوي هغې خو ما سره مرکونډۍ نشته نو وروسته هغې دوه ټیکلې ماړۍ ورکړې نور هغه مرکونډۍ چې دوه ټیکلې ماړۍ چې راخیستې هلته کوچیانو پچو کې شیدې اچوي نور هغه چرګ ویر شو ته رسۍ په ګډه ماړۍ خورو شیدې او رسۍ په دې کې خورو نور وروسته چې دا شیدو کې ماړۍ خوړلې نور وروسته چرګ په ژړا شوی یا به دوه ګډانه کوي یا به ما له دوه ټیکلې ماړۍ نور دوه ګډانه راخیستې نور چرګ روان شوی نو هلته واده وي واده کې نه دی سپي حلالېږي نو وروسته دا یو شی سپیان ما حلالوئ راشئ دا ګډان حلال کړو په ګډه ماړۍ وخورو نو چې دا ګډان مو حلال کړي نو وروسته ورته په ژړا شوي یا به ما دوه ګډانې راکوي یا به نه یې راکوي نو وروسته غره سره خبرې ورته وویل چې هغه تنوع وه ته ودرېږه ته ځه مه که نه ته چېرته خوسې دا خو ډېره ښایسته ټوکه م او جالب هم پکې دا و چې دا ټوکه دې ډېره زیاته اوږده وله خو مفهوم پکې و یو شعر به زمونږ د لیدونکو ته ووایې ته خو ماشاءالله د کار سړی مخامخ راباندې مه راځه توپان یم ښکرونه به دې مات کړم زه افغان یم او مخامخ راباندې مه راځه په تنبل یې ولم ځکه منډه یم په دې سر او بېشکه دی بېشکه دی بېشکه دی درنو لیدونکو د دغه ګلالي ماشوم خبرې مو واورېدلې او څنګ کې دغه ملګري مو هم ورسره وکتل سړی چې دا له خپلو ملګرو سره راغلی د چکر وهي تاسو راسره اوسئ موږ باغ ته داخلېږو د ګل وطن لیدونکو د میملې باغ ته دننه راغلو دلته له کاکا دوی سره مخامخ شو له دوی سره به مرکه کوو د نرګس د ګلانو په تړاو به ترېنه معلومات اخلو خبرې به ورسره کوو کاکا سلام ستړی مه سې وعلیکم السلام خیر اوسه څنګه یې کاکا شکر د الله صحت دې څنګه ده بالکل د خدای فضل نوم دې که راته واخلې کاکا نوم دې څه شی ده نوم مې شمس الدین شمس الدین کاکا څو کاله عمر لري تقریبا که شوخي رانه وشي خفه کېږم خو نه نه مهرباني د مملک کې زه مشهور په 52 کلن 52 کلن باندې که غواړې چې د دې قصه راته وکړه نو درته کوم مهرباني کیمره ستاسو خدمت کې ده همداسې تاسو غوندې ورونه راغلي بیا تیر نظام کې هغه د اوربند مسله وه هغه تیر نظام کې د اوربند مسله وه که نه یو 3-4 ورځې ډېر ښکلی اختر په منګه راغی ډېر ښه بالکل وخت و نو بیا همداسې یو
څو خبریالان راغله ما د بر بازار د عربانو بازار ورته وایي جلوه یې کوم دا کمرمانان راغله او راس ماته وده ویلي کاکا څنګه اظهار کوي څنګه دی دا اوربند نو نور کیسونه به تیري خو خبریال بیا زه په 52 کلن مشهور کوم چې دا سپین ږیری بابا 52 کلن د خپلو زامنو سره خواږه پخوي 52 کلن مشهور یم هو خو حقیقي عمر دې هم دا حقیقي عمر به مې 15 وي 15 کاله ډیر زر دې ګیره نه د سپینه سوي دا خوا کې مې چې ناسته دا زمانه مشر دی دا مې ورور دی ها دا خوا کې کاکا دی دا خوا کې نو خو هر څوک مو ویني وای بچاره دا کشر دی ته مشر دی خو حقیقت دا دی چې دا زمانه مشر دی ورته نه کشر علت دې دومره زر پر پرځېدو څه شی ده په جهان کې وګرځېږي نو مرضونه ډېر دي الله دې موږ او تاسو نه وساتي خو د نیستۍ مرض ډېر بد دی دا به همدا وجه بالکل خدای تعالی دې ورحمېږي زموږ په حالاتو باندې موږ نن راغلي یو دلته د نرګس د ګلانو په تړاو خپرونه لرو تاسو دغه ګل له څومره وخت نه پیژنئ د خپل عمر سره سم که نه مطلب یو څه راوروسته مو وپېژانده خپل عمر سره سم خو د دروغجن شمه ځکه سړی نه پېژندل کېږي ګل خو چې کله په ښو بد پوه شوي دا ګل موږ پېژنو نو غالبا 15 یا 40 پورې به داسې کېږي چې دا ګل موږ پېژنو 15 کاله 40 کاله څو ډوله ګلان دلته د میملې په باغ کې د نرګس ګلان شتون لري دلته 2 قسمه ګل شته نرګس یو دا ګل دی یو په همدې کې یو ګل دی چې هغې ته سربرګه وي سربرګه ګل ورته وایي برګه ګل ورته وایي کوم یو ډیر زیات خلک خوښوي سربرګی خوښوي او که نه دغه بل قسم دا چې سربرګی خوښوي خو کم خلک او بیا عموما کې بیا دا ګل ډېر خوښوي د دې د خوښولو علت په څه کې ده مثلا ولې خلک ډیر دغه ګل خوښوي ژمی دی دې وخت کې زموږ پخوانیو مثل کوو چې دغه تېره میاشت او دا میاشت ولې دا مرغۍ چې وږي شي بیا دا د ونو دا لښتې نه دي دا خوري ځکه هېڅ هم نه وي نو دې وخت ته وګوره او دې ګل ته وګوره طبعا دا ډېر ښکلی بوی کوي او ډېر شین دی بهاري شی دی نو دا چا خوښېږي د دې په تړاو څه ناڅه معلومات ما ترلاسه کړي وو ما لرل ځان سره دې ته د نرګس سره سره ځینې خلک ورته ژمنی ګل هم وایي ځکه چې په ژمي کې دومره تر و تازه وي دغه ګېډۍ چې زه وینم دا په اوبو کې کېښودل شوي دي څومره وخت لپاره دا تازه پاتې کېدلی شي په دې اوبو کې یاره نو که درته ووایم چې یوه نیمه میاشت 2 میاشتې دا دوام ورکولی شي خو په یو علت سره په کوم علت سره دغه اوبه چې دې کې اچولي دې ته به د اوبه بدلوې مثلا څومره وخت کې به دا اوبه ورته بدلوئ که یو ورځ پسې بدلې کړې که 2 ورځې پسې بدلې کړې نو دا ښه ده خو یو ورځ پسې بدلې شي ډېره ښه ده ډېر به دوام وکړي بل علت یې پکې دې کې دا شی دی ګوته ورته ونیسئ د دې دا بیخ چې کله په زیړېدو راغی لږ دی نغوڅ کړه بیا په تازه اوبو کې واچوه دا بیا ډېر دوام کوي دغه د ګل دغه ښکتنۍ برخه چې کله لږه زیړه شي نو دا به ترېنه پرې کوې او نورې اوبه به ورته بدلې مطلب دا ډېر وخت بیا دوام دا ډېر وخت دوام کوي یعنې دا خپله یو سور او یو تال غواړي نو طبعا چې د لرګي بیخ وروست شي هغه بیا عمر زر د لاسه ورکوي او د دې داسې کار دی چې دا کله پرې کړې نو بیا عمر ډېرېږي دلته خو ستاسو ډېر وخت کېږي ډېر عمر هم دلته تېر شوی دی د کومو ساحو یا د کومو ولایتونو خلک راځي او دغه ګلان خوښوي تر ډېره پورې اخلي یاره په څه داسې کوم ولایت به نه وي پاتې شوی چې هغه دې له چکر ته څوک نه وي راغلی په دې فلحال وخت کې دې نظام کې څوک نه شو راتللی ځکه خطرونه ډېر وو خو په دې نظام کې ډېر خلک راځي د هر ځای نه راځي بدخشان ځکه که هرات ووایي او قندهار ووایي داسې خوست ګردیز هغه کې راځي خلک ډېره مننه کاکا زموږ ته د معلومات راکړه لیدونکو د کاکا په وینا چې داسې ولایت به نه وي پاتې په افغانستان کې چې د هغې ساحې نه اوسېدونکي دلته نه وي راغلي لیدونکي نه وي راغلي او د میملې له باغ نه او له دغه ګلانو نه یې لیدنه نه وي کړې له موږ سره اوسئ مخته ځو او د دغه ګلانو په تړاو تاسو ته نور معلومات درکوو
لیدونکو د دغه ګلانو د دستبندۍ یا د دسته کولو یا د ګېډې کولو له دغه کارکوونکي سره مخامخ شو چې دغلته دغه ګلان ګېډې کوي، څه یې دلته خرڅوي او څه یې د باغ مخې ته وڅان تر مرکز جلال آباد او تر نورو ولایتونو پورې خلک ځان سره وړي. له ده سره مرکه کوو. سلام ستړی مه. وعلیکم سلام. ښه جوړې؟ شکر ده. څنګه یې؟ ښه شکر دی. ژوند څنګه روان ده؟ بیخي د الله رحم دی. خوشحاله یې؟ ژوند نه دې راځي؟ شکر دی بس الحمدلله. دلته موږ وکتلې د ګلانو دغه ګېډۍ دې تړلې جوړولې. څومره وخت کېږي چې دلته په دغه باغ کې د ګلانو دغه ګېډۍ جوړې؟ تقریبا داسې وایم خو د یو 6 کاله به شاوخوا کېږي چې دا ګلان اخلو خرڅوو موږ کاروبار یې کوو. تاسو له باغوان څخه دا ګلان اخلي بیا دسته کوئ یا ګېډۍ کوئ؟ دا باغ چې دی دا اجاره کېږي د دولت څخه اخیستل کېږي، بیا موږ نه د پرچون او نور ځایانو ته کابل او جلال آباد ته د ساحو ته بیا دغه دستې دلته خو ما څوک وکتلې په همدې یو رنګ او په یو ماډل باندې یو ډیزاین باندې تړل شوي دي. فرق لري که نه ټولې په همدغه رقم تړل کېږي؟ نه دا قسم تړل کېږي. لکه زیات به څوک چې څو خیل فرمایش وکړي هغسې موږ تړو. د 50 روپۍ نه واله تر 1,000-1,500 پورې دسته موږ تړو. ان تر 1,000-1,500 افغانۍ پورې هم دغه دسته بندي کېږي دا ګلان؟ او داسې کوو چې څوک څه خیل فرمایش وکړي بس هغسې فرمایش ورته جوړوو. وړاندې موږ له یو بل کاکا سره هم مرکه وکړه، خبرې مو ورسره وکړلې او د دغه ګلانو په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړل. هغه ماته د 2 ډوله ګلانو یادونه وکړه چې موږ یې پیژنو. تاسو هم د همدغه خبره تاییدوئ که نه نور ډولونه یې تاسو هم پیژنئ؟ او دا 2 قسمه ګل دی. یو صدبرګ ورته یو نرګس ګل دی. یو اصلي ګل دا دی چې دا بوی ډېر لري، وخت زیات اړوي. او صدبرګ چې دی هغه ګل غټ وي او بوی دومره نه لري، کم لري. دا خو له بوټو راشکول شوي دي. تر څومره وخته پورې دغه بوی خورېږي یا بوی لري، دا خوشبوی لري تر څومره مودې پورې؟ دا چې څومره او تاک یخ وي یا ساحه یخ وي هغه ډېر وخت لري. او څومره چې وتا هغه ګرم وي وتا ګرم وي هغه کومره کمه ساحه لري. خو اوبه به یوه ورځ بعد 2 ورځې بعد ورته تبدیلېږي. یو ورځ بعد او 2 ورځې بعد ورته اوبه تبدیلوي. نور چې څومره ساحه یا هغه څومره هغه ماحول ورته یخي هماغومره دا چې دا بوی دوام لري. هغومره ډېر دوام لري. دلته تر تا مخته هم ممکن نورو خلکو د دغه ګلانو کاروبار کاوه یا مثلا دغه ګلان ګېډې کول او خرڅول. داسې کوم کس پېژنې مثلا چې له ډېر پخوا راهیسې دغه ګلان خرڅوي او ګېډې کوي؟ دلته ډېر کسان شته دی. دا ځکه دا باغ چې دی دی مرکز دی. دلته ډېر کسان شته دی. ډېر کسان دا کاروبار او دا ګل او دغه پېژني، کاروبار کوي او شته. کوم خلک دغه ګلان ډېر خوښوي؟ دغه د نرګس ګلان کوم خلک ډېر خوښوي؟ دا د کابل خلک او ننګرهار خلک ځکه دا په بلد دي. د کابل او د ننګرهار خلک مطلب هغه د نه خوښولو علت دا ده چې ځینې خلک یا خبر نه دي یا دا ساحه نه ده لیدلې یا مثلا رسیدګي ورته. او ځینې خلک یې پېژني نه ده کوي دا لږ وخت ولري. ځینې چې پېژني هغه یې وړي بس بیا کور دپاره اتاق دپاره وړي او بس ځان سره هغه په بلد دي. د ګلانو خرڅولو په تړاو خو به تل له مختلفو خلکو سره مخامخ سوی. مختلف خلک به دلته باغ ته راغلي. کومه جالبه خاطره ترېنه لري، کومه خوږه خاطره یا خدای مه کړه کومه ترخه خاطره داسې یو څه مثلا ته چې ورسره مخامخ سوی تا لپاره ډېر جالب وي، هغه به څه وي مثلا؟ والله ډېر کسان راځي دلته. خو د هر ولایتونو مختلف کسان راځي. شته دی داسې کسان شته دی. مطلب داسې کسان چې ته ورسره په ژبه نه یې پوه سوی یا مثلا د بهر څخه راغلي یا مثلا تاسو خو په پښتو زبان یاست چې هغه دري زبان یې ته ورسره په خبره باندې نه یې پوه شوی. داسې حتما د خبرو اترو کې حتما یو څه مختوالی وروستوالی راځي. شته دی. او بس دا ځینې کسان راشي ګل نه پېژني او موږ له داسې یو ریټ راکړي که نه چې موږ سره خفه هم کړي. هغه ستا کړې خوارۍ پورې کړې زحمت پورې تا پښیمانه کړي مثلا څومره خواري پکې کوې، څومره زحمت پکې باسې، څومره ښایسته یې جوړوې او بیا هغه درته داسې یو کم ریټ ووایي چې ته له ځان سره خفه سې. همداسې ده؟ او همدغسې خبر ده. ځکه پېژني نه او بس داسې یو کار بس موږ له مخامخ شي او ریټ داسې ریټ باندې وغواړي چې په هغې باندې شوي هم نه وي. بالکل. دا چې ژمی په خلاصېدو ده او تقریبا پسرلی له خیره را روان دی، یوه میاشت یوه نیمه وروسته پسرلی کېږي له خیره. کامره ستا خدمت کې د زمونږ لیدونکو ته څه پیغام لري؟ مثلا لیدونکو ته څه پیغام لري چې دلته راشي د ګلانو ننداره وکړي، د دغه باغ ننداره وکړي، هر څه لري څه ویل لري نو کامره د خدمت؟ بس موږ څه نور ویل داسې خاص نه لرو. خو دا تاریخي باغ دی. د تاریخي باغ ته بس خلک راځي ګوري. بعضې کسان وایي چې نه وي لیدلی. بس خو ګڼو ولسوالۍ کې د مملې باغ په نامه ځای دی. بس دلته راتللی شي، کولی شي بس چکر او د هغه دپاره مناسب ځای دی. ډېره زیاته مننه چې مرکې ته راځي سولې موږ سره د مرکه وکړله.
بس تا نم ډېر مننه تاسو تکلیف وکړو دلته راغلی موږ حواله مو اخیسته. سلامت سلیدونکو د دغه باغ د تاریخ په تړاو هم ډیر زیات څه موجود دي چې ان د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هغه دغه باغ رغولی جوړ کړی ده. هغه یو بیل بحث ده او یو بیل معلومات دي، په هغې باندې نه غږېږو. هغه که ژوندي وو له خیره بیا به بله خپرونه کې هغه راوخلو. د ګل وطن لیدونکو سلام، بیا هم ښه راغلاست. دلته له یوه ډله سیلانیانو سره مخامخ شو چې دوی راغلي دي د مېملې دغه تاریخي بڼ ته. له دوی سره د زړه خواله کو، مرکه ورسره کو. ډېر ښایسته پیتاوی ده، ډېر ښایسته لمر ده. زما سترګې ممکن لمر ته مخامخ وي، کله ناکله به پټېږم، خو خیر مرکه ځکه کو چې ډېر خوندور پیتاوی ده او دغلته له دوی سره د زړه خواله کوو. سلام ستړی یم. وعلیکم سلام. تاته هم سلام. ډېره مننه. که نوم دې راته واخلې؟ نوم مې محمد یاسین. محمد یاسین خانه تخلص لري که نه؟ او ستارزاده. ستارزاده. له کوم ځای نه راغلی؟ ننګرهار څخه. ننګرهار خو ډېر غټ ولایت ده، تقریبا که غلط نه شم 22 ولسوالۍ لري. له کومې ولسوالۍ نه؟ له مرکز نه؟ له کوم؟ له مرکز نه 3 ناحیې نه، بابوړیانو. بابړیانو نه راغلی، 3 ناحیې نه راغلی. ژوند کې څه مصروفیت لري؟ زه معلم یم. معلم یا ښوونکی. ډېره مقدسه وظیفه ده، ډېره سپېڅلې وظیفه ده، ډېره خوندوره وظیفه ده. کار نه دی، ژوند نه دی راځي که نه؟ او بلکل، شکر الحمدلله. ډېره زیاته مننه. دلته خو موږ ډېر زیات خلک وکته له بېلابېلو ولسوالیو نه راغلي د چکر او د سیل په خاطر باندې. څه باعث وګرځېده، څه علت شو چې تاسو مېملې باغ ته راغلئ؟ موږ د مېملې تاریخي باغ ته دلته چې دی د نرګس ګل موسم دی، موږ د نرګس ګلان د لیدلو لپاره راغلو. د نرګس د ګل موسم د دې نرګس ګل ته ځینې خلک ژمنی ګل هم وایي، ځکه په ژمي کې داسې تر او تازه وي او د ده هغه د ده د جوړښت یا د ده د پېژندګلوۍ له اړخه که موږ وګورو نو د دې د یخې هوا سره، یخ موسم سره د طبیعت برابري. ودې کتل نرګس ګلان، خوند یې ترې واخیسته، ځان سره به یې وړې، کوم پلان ورته لرې څنګه؟ هو، ګلانو څخه مو لیدنه وکړه، تر او تازه دي، ژمنی ګل دی او له خیره چې کله تلو نو وا به یې خورو، له ځان تازه ویسو. تر اوسه خو دې اخیستې نه دي، ځکه دلته درسره نسته، نو چې کله وتې پلان دا ده چې وا به اخلې له خیره؟ هو انشاءالله وا به یې خورو. څو دانې به اخلې؟ یو ګېډۍ به واخلو. یوه ګېډۍ ځان ته به یې وړې که نه بل چا ته به یې اخلې؟ نه، تحفه به یې چاته وسو. او بېشکه دی وله. ژوند کې ډالۍ ورکول، تحفې ورکول، دا د مینې او د محبت باعث کېږي، د مینې او د محبت د زیاتوالي لامل کېږي. نو ښه خبره ده چې وتلې له خیره داسې ښایسته خوندوره ګېډۍ وګوره، ښایسته خوندور ګلان وګوره او له ځان سره یې ویسه. ډېر ښایسته بوی لري د نرګس ګلان. موږ وړاندې له باغوانانو سره، له خلکو سره چې دوی لګیا دي هلته د ګلان ګېډۍ کې له هغوی سره مرکه وکړله. ستا د نرګس سره سره نور ګلان دې خوښېږي که نه؟ هو، نور ګلان مې خوښېږي. ګلاب ګل سره مې علاقه شته. ولې د ګلاب ګل؟ زه ښایسته بوی لري. بوی هم ښایسته ده، خو رنګ یې ګوره ډېر ښایسته ده. او سور رنګ یې ډېر ښایسته ده. کیمره ستا خدمت کې ده. زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لري، کوم شعر لري، کومه ډالۍ لري، که هر څه لري نو لیدونکي تا ویني. لیدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ګلان وکري، ځکه ګلانو سره چې دی چاپېریال سمسوره کېږي، هوا پاکېږي. لیدونکو د استاد په وینا، د ښوونکي په وینا وایي چې ګلان وکرئ، ګلانو سره چاپېریال ښایسته کېږي، ګلان ښایسته بوی لري، زموږ ماحول ورسره ډېر ښایسته او خوندور ښکاري.
د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په خپرونه کې مو چې کوم ښایسته ښایسته انځورونه ویډیوګانې وکتلې دا نو زما د همکار د لاسونو برکت ده، د میهن محمدي د لاسونو برکت ده. وروستیو کې تاسو ته میهن محمدي ته د نازو انا یوه څلوریزه ډالۍ کومه چې د نرګس د ګلانو په تړاو باندې ویلې ده. سحرګاوه د نرګس لیمه لانده، سحرګاوه د نرګس لیمه لامده، څاڅکي څاڅکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دي ښایسته ګله ولې ژاړې، ما ویل څه دي ښایسته ګله ولې ژاړې، ده ویل ژوند مې دی یوه خوله خندېده. دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تر بیا چې زه فضل مالک کریم او ما سره زما همکار ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغه مو په پاک او مهربانه خدای سپارو د یو خپلواک او سوکاله افغانستان په هیله.